سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دینی سوال او د جواب ډیرو درنو قدرمنو مینوالو نیکی هیلی احترامات می قبول کی. الله تعالی مو خوشحاله لره. راځو ستاسې سوالو او دغو جوابونو ته. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي که څوک په اودس کې یو فرض پرېږدي اودس یې کېږي؟ یعنې په اوداسه کې خو څو فرض دي؟ څلور فرض دي. که چیرې په څلور فرضونو کې یو فرض ورڅخه پاته سي، نو آیا د دغه شخص اودس صحیح دی که نه؟ محترم وروره، نه. که د اودس د فرضو څخه یو فرض هم پاته سي اودس یې نه صحیح کېږي. د اودس فرضونه څلور دي: مخ مینځل، لاسونه تر څنګلو پورې مینځل، او د سر مسح او د پښو مینځل. دا فرض دی. که یو فرض د انسان څخه پاته سي اودس یې نه دی صحیح. کم وخت چې اودس نسو سي نو څه شي؟ نو لمونځ نه صحیح کېږي. هدایه کتاب الطهارت. یو بل ورور پوښتنه کړې ده، وایي که څوک په لمانځه کې وخاندي نو لمانځه ته څه تاوان رسیږي او که نه؟ لمانځه ولاړ دی ویې خندله. محترم وروره، که په لوړ اواز باندې څوک وخاندي هم لمونځ او هم اودس دواړه ماتیږي. لمونځ یې باطل سو، فاسد سو، او اودس یې مات سو. او که یوازې مسکی سو، تبسم یې وکړي، یعنې لږ یې وخندله، نو لمونځ یې نه ماتیږي او اودس خو یې بیخي په طریقه اولا سره زیان نه رسیږي. خو د کراهیت څخه به دا لمونځ پاته نه وي، کراهیت په پکښ کې موجود وي. دوری مختار مع رد المحتار. او یو بل ورور پوښتنه کړې ده، وایي د مسافر د پاره د لمانځه حکم څه دی؟ محترم وروره، مسافر به 4 رکعته فرض لمونځ 2 رکعته ادا کوي چې دې ته قصر وایي. اول به راسو سفر. که چیرې څوک د خپل کور څخه دا کم چې دی پکښ کې دی د دغه ځای څخه 98 کیلومتره لیرې مزل وکړي، لیرې سفر وکړي 98 کیلومتره، نو دغه شخص مسافر بلل کېږي. و هغه کم ځای چې د سفر ورته وکړي په هغه ځای کې به دی 15 ورځې نه تېروي. که چیرې دغه شخص هلته 15 ورځې تېروله نو دغه شخص بیا هلته مقیم دی، نو دی به هلته چیش کوي، هلته به بیرته پوره لمونځ کوي. 4 رکعته به هغه 4 رکعته کوي، ځکه هلته دی مقیم سو. اوس یو شخص دی، یو کور یې په کندهار کې دی، یو کور یې په کوټه کې دی، یا یو کور یې په کوټه کې دی، بل کور یې په کراچي کې دی، یا یو کور یې مثلا په کندهار کې دی، بل یې په کابل کې دی. دغسې دی یو څوک. نو دی دا یو ځای خو چې دی مقیم دی، مثلا د کندهار په کور کې چې اوسېږي دلته مقیم سو. کم وخت چې دی کابل ته ځي، هلته یې کور دی یا وظیفه هلته ده، نو دی خو هلته ډېر وخت چېري، ډېرې ورځې چېري، نو هغه ځای کابل چې سو هغه د دپاره وطن د اقامت سو، نو هلته به هم پوره لمونځ کوي. او اوس چې د کندهار څخه کابل ته راځي یا د کابل څخه کندهار ته ځي، په دغه لاره کې دغه شخص چې دی دا شخص مسافر دی. بدایع و صنایع. دغه موضوع همداسې راوړې ده چې ما تاسو ته پښتو وویله. یو بل ورور پوښتنه کړې ده، وایي که د لمانځه په وخت کې جامې ناپاکه وي لمونځ یې صحیح کېږي او که نه؟ محترم وروره، که دومره نجاست وي چې شریعت یې معاف نه ګڼي لمونځ نه صحیح کېږي. فتاوی عالمګیره همداسې وایي که چیرې د یو چا پر بدن یا پر کالو باندې د 1 دراهم څخه کم نجاست وي، نو د نجاست غریزه څخه، نو د دغه شخص لمونځ صحیح دی. او که چیرې د دراهم اندازه یې دغه څخه زیات وي، دی یې وویني نو بیرته د لمانځه څخه وروسته وویني، لمونځ به راګرځوي او هغه ځای به لومړی پرېوي، بیا به لمونځ راګرځوي. او بل سوال یو محترم ورور کړی دی، په لمانځه کې خبرې کول څه حکم دی؟ محترم وروره، قصداً خبرې کول لمونځ فاسدوي. که لږې خبرې هم وکړي. نورالله دا زموږ ستاسو چې په مسجدونو په مدرسو کې وایي همدا خبره کړې ده، که چیرې یو څوک په لمانځه کې خبرې وکړي لمونځ یې فاسد سو، یعنې بیرته بې د سره کوي، لمونځ یې مات سو. یو چا سوال کړی دی بل، وایي آیا د ښځې او نارینه د لمانځه طریقه کې فرق شته او که نه؟
یعنې نر به یو رکعت لمونځ کوي ښځه به بله کم. محترم وروره هو په حنفي فقه کې د ښځې او نارینه د لمانځه په ځینو هیئتونو کې فرق شته، په ځینو ډولونو کې. مثلا په ناسته کې د نارینه ناسته یو ډول ده، د ښځې ناسته بل ډول ده. نارینه چې کومه لاسونه غوږو ته پورته کوي د غوږو برابر ته پورته کوي او ښځه یې د اوږو برابر ته پورته کوي. نور په لمانځه کې فرق نشته، فقط په هیئت په هغه ډول کې فرق شته. مراقب الفلا همداسې لیکلي دي. او یو بل ورور پوښتنه کړې ده، وایي که څوک د روژې په حالت کې قصدن خوراک وکړي، قصدن ورته داسې لیکلي دي، نو څه حکم یې دی؟ محترم وروره روژه یې ماتېږي او قضا او کفاره دواړه پر لازمیږي. هدایه کتاب الصوم همداسې وایي که چیرې یو چا قصدن روژه وخوړل هېڅ شرعي عذر نه لري، نو پر دغه شخص باندې هم قضا شته او هم کفاره شته. اوس یو څوک بیا دی په یېره سره یې روژه وخوړله، بیا وروسته ور په یاد شو چې هو زما خو روژه وه، د ده داسې فکر شو چې زما روژه نوره ماته شول، بیا خوراک پسې وکړي، نو په دغه وخت بیا کفاره نشته، پر یوازې قضایي ده باندې، کفاره نشته باندې. یا که چیرې یو څوک په لاس باندې ځان انزال کې، نو دا ځوانان کې د بده مرغه دا پیلونه شته، نو پر ځان باندې په زوره غسل واړوه، نو پر دغه شخص باندې بیا یوازې قضایي شته، کفاره نشته باندې. هغه په لاس ځان انزالېدل خو بله ګناه شوله، خو دلته یوازې قضایي شته باندې. او همداسې یو بل ور پوښتنه کړې دی، وایي د ویترو لمونځ څه حکم دی؟ محترم وروره ویتر واجب دی او پرېښودل یې ګناه ده. دوري مختار همداسې وایي، وایي که چیرې چا قصدا ویتر پرېښوله، هېڅ شرعي عذر یې ونه درلودی، نو دغه کس ګناهکاره سو، ځکه ترک د واجب یې وکړي. واجب تقریبا و فرض ته نږدې دي. یو بل ور سوال کړی دی، وایي آیا اذان بې اودسه کول جایز دی؟ محترم وروره هو، اذان بې له اودسه جایز دی، خو با اودسه ورکول یې افضله دي. فتاوای هندیه وایي وایي که چیرې څوک اودس ولري او بیا اذان وکړي، الله تعالی به 2 ثواب ورکړي. یو خو یې اذان وکړي او بل یې اودس ده. اودس په خپله عبادت دی. هر هغه شی چې هغه نور عبادت تا ته جایزوي، روا کوي، هر هغه فعل و عمل، نو هغه کې ثواب الله تعالی جل جلاله تا ته درکوي، خو بې له اودسه اذان هم جایز دی. یو بل مسلمان ورور سوال کړی دی، وایي که امام په لمانځه کې تېروتنه وکړي څه باید وکړي؟ محترم وروره سجده سهو به کوي تر څو لمونځ یې بشپړ شي. قنز د کائک دا موږ تاسو چې په مدرسو کې وایي، د ماشومانو ته چې وایي، هغه وایي که چیرې امام په لمانځه کې خطا وشي خو سجده سهو به کوي. د مثال په توګه که چیرې یو څوک په لمانځه کې خطا وشي، د مثلا اوله ناسته یې نه وکړه، نو دغه شخص به چیش کوي، دغه شخص به سجده سهو کوي. یا مثلا په بل لاس ترک د واجب ورڅخه وسو، یا تکرار د واجب ورڅخه وسو، یا مثلا ځنډ د فرض ورڅخه وسو، پر دغه شخص باندې چې شته، پر دغه شخص باندې سجده سهو شته. د سجده سهو طریقه دا ده چې دی به تحیات در عبده و رسوله پورې ووایي، یوې خوا ته به سلام وګرځوي، بېرته به 2 سجدې وکړي. 2 سجدې چې کله وکړلې، بېرته به بیا تحیات ته ووایي، اللهم صل اللهم بارک به ووایي، اللهم ربنا به ووایي، باره به بیا سلام دواړو خواو ته وګرځوي. یو بل محترم ورور سوال کړی دی، وایي د جمعې لمونځ پر چا باندې فرض دی؟ ښه وروره، د جمعې لمونځ پر بالغ، عاقل، آزاد، مقیم، ګوره مسافر نه، مقیم نارینه مسلمان باندې فرض دی. او دلته آزاد په اوس وخت کې غلامان نشته، د آزاد څخه به مراد موږ هغه څوک دي بندي نه وي. اوس که چیرې څوک محبسي وي، په محبس کې هغه هم پر هغه باندې هم نشته د جمعې لمونځ، پر هغه باندې فرض نه دی. بدایي صنایع همداسې لیکلي دي. او د ولسوالۍ یا هغه منطقې چې پر هغه خلکو باندې دغه نشته چې د جمعې لمونځ نه یې باندې، نو که چیرې بیا هغه بازار ته راسي یا هغه منطقې ته راسي چې هلته د جمعې لمونځ کېږي، د جمعې د لمانځه وخت وي، نو په دغه وخت کې پر دې باندې هم چې دی، پر دې باندې هم د جمعې لمونځ فرض دی. یو بل ورور سوال کوي، وایي آیا د غاښو وینه اودس ماتوي؟ محترم وروره که وینه دومره وي چې پر ناړو باندې غالبه سي، اودس به ماتېږي. رد محتار داسې وایي،
وایي که چیرې ستا خوله ونیسي غاښونه دې ونیسي نو ته چې ناړې توکې دا وینه باندې زیاته وه نو ستا اودس مات دی او که چیرې سره مساوي وي احتیاطاً باید څوک اودس تازه کړي او که چیرې ناړې باندې زیاتې وي پر وینه باندې نو بیا اودس نه دی مات. یو بل ورور سوال کړی دی وایي که څوک په جومات پسې یو رکعت ناوخته سي او په جومات پسې دا خط سم نه ویل کېږي که څوک په جومات پسې یو رکعت ناوخته سي څه به وکړي؟ محترم وروره د امام تر سلام وروسته به پاتې رکعتونه پوره کړې. دغه زموږ ستاسې نورالهزا دا موږ تاسو چې په مدرسو کې وایي هغه وایي که چیرې ته ولاړې مسجد ته لمانځه ته جومات ته ولاړې چې ودې کتله امام پر لمانځه ولاړې ته مو سره ودرېدلې ستاسو یو رکعت چېر سوی دی کوم وخت چې اختو په جومات کې سره یو ځای سولې کوم وخت چې امام سلام وګرځي ولاړېږي ته خو نور لمونځ پاته لمونځ کوې همدا طریقه ده. نو خدای دې وکړي ستا د سوال همدا جواب وي ځکه خط چې سم نه ویل کېدی. یو بل مسلمان پوښتنه کړې ده وایي د قربانۍ حکم څه دی؟ محترم وروره پر شتمن مسلمان باندې قرباني واجب ده. هدایه کتاب العزیه کې وایي هر هغه څوک چې مسلمان وي او شتمن وي یعنې مسکین باندې نشته د اختر قرباني نو پر هغه باندې د لوی اختر وضعیت چې شي ده په باندې واجب ده چې دغه شخص به یې کوي که چیرې ونه کړي غاړې یې بندېږي ترک د واجبه یې وکوي. یو بل ورور سوال کوي وایي آیا په جومات کې خرید او فروش یعنې خرڅول او رانیول دا جایز دي؟ محترم وروره په جومات کې په مسجد کې سوداګري رانیول او خرڅول دا مکروه ده ځکه جومات د عبادت ځای دی. په توی عالمګیري وایي هغه حدیث د راغوړی دی چې علي رضی الله تعالی عنه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قیامت د علائمو څخه یوه دا ښولې ده چې خلک به په مسجد کې د چیش کوي په مسجد کې به د دنیا خبرې یا د دنیا کارونه کوي یا به خرڅول او رانیول کوي چې دا جایز نه ده او که چیرې د یو چا څخه دا کار وسي نو کفاره یې څه شي ده؟ کفاره یې دا ده چې کم وخت یو مړی ښخیږي الله تعالی دې مو وساتي د دوستانو د کلیوالو د مرګونو څخه خو بیا هم پېښ شي کل نفس ذائقة الموت هر نفس څکونکی د مرګ دی نو کوم وخت چې موږ د خاورې باندې وراچوو چې بیا چا زموږ په لاس کې دغه د قبر ګرد زموږ تاسو پر مخ باندې وموښلېږي وایي دغه یې څه شي ده دا یې کفاره ده. او بل ورور سوال کړی دی وایي که د لمانځه وخت ختم سي بیا څه حکم دی؟ محترم وروره لمونځ به قضایي ادا کوې او توبه به هم باسې. دوري مختار لیکي وایي که چیرې د یو چا څخه لمونځ قضا سي مثلا د سهار بیدی چې راکښېنستلې لمر راختلی دی نو ته خو به لمونځ وڅښې نو ته به لمونځ ادا کړې او بیا به الله تعالی ته توبه وباسې چې الهي ما ته بخښنه وکړه چې زما څخه لمونځ قضا شو په خپل وخت باندې مې نه وکړي. بل سوال یو چا کړی دی وایي د ماشوم امامتي صحیح ده چې یعنې ماشوم جومات ورکوي؟ محترم وروره که نابالغ ماشوم وي د بالغو خلکو امامتي یا جومات نسي کولی. بدایي او ثنایي لیکي وایي هر هغه څوک چې جومات ورکوي امام جوړیږي هغه باید عاقل وي بالغ وي نو مسلمان باید وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه یو چا پوښتنه وکړه چې د جومات لمونځ په چا پسې وکړي څنګه شخص پسې باید جومات وکړو؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویله والجومات لمونځ په هر مؤمن مسلمان پسې کېږي په هر مؤمن مسلمان پسې. او بیا یو خبره یې کړې ده چې که څه هم فاسق وي ستا د جومات لمونځ پسې کېږي او که چیرې په فقهي عالم پسې ته لمونځ وکړي نبي علیه الصلاة والسلام وایي داسې مثال لري لکه په ما پسې چې لمونځ وکړي یا په ما پسې جومات ادا کړي. یو بل مسلمان ورور پوښتنه کوي وایي د جنازې لمونځ فرض دی که سنت دی؟ محترم وروره د جنازې لمونځ فرض کفایي دی. مراقي الفلا لیکي وایي د جنازې لمونځ فرض کفایي دی. فرض کفایي دې ته ویل کېږي که چیرې مثلا 10 نفر یې نو 10 نفره کې 15 نفر ور ولاړ شي د جنازې لمونځ سره وکړي 15 نفر یې ونه کړي د نور 15 غاړې هم هغه 15 خلکو ور خلاص کړي کوم چې جومات یا د جنازې لمونځ وکړي نو هغه غاړې هم ورسره خلاصېږي دې ته فرض کفایي وایي. خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چا چې د جنازې د یو مسلمان په جنازه کې ګډون وکړي الله تعالی جل جلاله ډېر زیات ثواب ورکوي دومره ثواب ورکوي لکه د احد غر او که چیرې
دفن هم ورسره وکړي، یعنې ورسره ښخ هم کړي، د جنازې لمونځ هم ورسره ادا کړي، نو 2 واره دغونه ثواب الله تعالی ورکوي لکه د احد غر. بل یو مسلمان ور سوال کړی دی، وایي آیا د طلا یا سرو زرو استعمال پر نارینه حرام دی؟ هو وروره، د طلا ګوتمۍ یا انګشتري او زیورات پر نارینه باندې حرام دي. صحیح بخاري مع فقه الحنفیه دواړه داسې وایي. بخاري شریف کې حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ورځ وایي ناستو، بیا ویل چې څنګه د دوزخ بوی سو، نو چې ویې کتله د یو نارینه انګشتري په ګوته وه. نبي علیه الصلاة والسلام ویل دا د نارینه سره نه ښایي، دا د ښځو زینت دی، بیا هغه ایسته کړله. او فقه حنفي هم همداسې الفاظ راوړي او دغه حدیث یې د ځان لپاره دلیل ګرځولی دی. یو بل ورور سوال کړی دی، وایي د نکاح دپاره شاهدان شرط دي؟ وروره، د نکاح دپاره 2 شاهدان شرط دي. هدایه کتاب النکاح کې وایي که چیرې څوک نکاح تړي، لا یجوز نکاح الا بحضور شاهدین عاقلین البالغین او الحر والحرتین. وایي نکاح نسی کېږي مګر هغه وخت صحیح کېږي چې 2 شاهدان به وي آزاد خلک، یعنې غلامان به نه وي، آزاد خلک وي، یا به یو نارینه او 2 ښځې وي، بیا نکاح صحیح کېږي. نو بل ورور سوال کوي، وایي آیا په لمانځه کې موبایل کتل لمونځ خرابوي؟ محترم وروره، که ډېر حرکت او مصروفیت پکښې کې وي لمونځ فاسدېږي یا مکروه کېږي. رد المختار وایي هر هغه عمل چې هغه ته عمل کثیر ویل کېږي، که چیرې وایي د باندې نه خوا څخه تا ته څوک وګوري هغه داسې فکر نه کوي چې ته په لمانځه یې، نو دا عمل کثیر دی، ستا لمونځ بیا خرابېږي. او که چیرې یو ځل مثلا یو چا ته د موبایل زنګ راسي، یو ځل یې بند کړي، بیا دا پروا نه کوي. یو بل ور سوال کوي، وایي که څوک هیر کړي چې 2 رکاته یې کړي دي څه وکړي؟ په لمانځه ولاړ دا دین هېر شو چې زما 2 رکات دي، هېڅ نور په یادېږي. محترم وروره، پر غالبه ګمان به عمل کوي او سجده سهو به کوي. دغه نورالرضا داسې نوشته کړي دي، وایي که چیرې ته پر لمانځه ولاړ وې، ستاسو دا ورکه شول چې دا به زما 2م رکات شو که مې 3م رکات شو، نو ډېر فکر وکړه. غالبه ګمان خو خامخا یو څه درته وایي چې دا 2م دی، بس 2م دی، که درته ویل چې دا 3م دی، بس 3م دی. غالبه ګمان، غالبه ستا فکر چې داسې درته ویل، نو بس باره پر هغه باندې ولاړ سه، بیا په پای کې به څه شي وکړې؟ سجده سهو به وکړې. الله تعالی به لمونځ صحیح کړي انشاءالله. او بل ورور سوال کړی دی، وایي د اختر لمونځ حکم څه شي دی؟ محترم وروره، د اختر د لمانځه حکم، د اختر لمونځ چې دی هغه واجب دی. نور مختار همداسې وایي چې د اختر لمونځ نبي علیه الصلاة والسلام امر په کړی دی چې تاسې یې وکړئ، نو دا وجوب ته رسېږي، باید موږ یې قضا نه کړو. هر هغه څوک چې د اختر لمانځه ته رسیدګي کوای سي، هغه یو عذر موجود وي، د عذر په خاطر خو فرض لمونځ لا پاچېږي، نو د اختر لمونځ باید څوک پرې نه ږدي. زموږ ډېر فقها وایي که چیرې د اختر لمونځ څوک پرېږدي، دا شخص بدعت وکړي، یعنې هېڅ کار نه لري خو د اختر لمانځه ته حاضر نه سو، نو دا سړی ترک د واجب وکړله. یو بل ورور پوښتنه کوي، وایي آیا په قبرستان کې، یعنې زموږ تاسو په اصطلاح باندې په هدیره کې دا مړي چې ښخ په دغه ځای کې لمونځ جایز دی؟ محترم وروره، په قبرونه باندې یا د هغوی مخې ته لمونځ مکروه دی. فتاوای هندیه لیکي، وایي په کوم ځای کې چې یو څوک ښخ سوی، یعنې مړي زموږ ستاسو د مسلمانانو قبرونه وي، نو هلته لمونځ کول مکروه کار دی، هلته باید څوک لمونځ ونه کړي. یو بل ور سوال کړی دی، وایي د زکات نصاب څومره دی؟ محترم وروره، د سپین زرو نصاب مطابق تقریبا 2.5 توله سپین زر یا د هغه قیمت چې ته د زکات نصاب وایي. او همداسې بدایي صنایع لیکي، وایي که چیرې څوک 80 ګرامه سره زر، دا یوه اندازه ده، یا 9.5 تولې سره زر، ګوره دا بیا بل موزون دی، بل وزن دی، بل اندازه ده، یا هم 20 مسکاله سره زر، دا بیا بل اندازه ده، په هر یوه چې ستاسو سر خلاصېږي. که دومره څوک ولري کال پر تېر شي، په دې کې بیا زکات شته، د نصاب هغه اندازه ده. بل ورور سوال کړی دی، وایي آیا د میت د طرفه هغه څوک چې وفات سوی وي د هغه د طرفه صدقه دا ګټه لري که نه؟ محترم وروره، هو، د میت هغه څوک چې وفات سوی دی د هغه د طرفه صدقه او دعا هغه ته فایده رسوي.
صحیح مسلم کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم داسې وایي چې تاسې د میت د طرفه څخه صدقه وکړئ، په خپل مړي پسې پلار مو یې، ورور مو یې، بل دوست مو یې، دا وفات شوی، تاسې دعا ورته وکړئ، تاسې په هغه پسې صدقه وکړئ، الله تعالی جل جلاله یې د هغه په حق کې انشاءالله قبلوي. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قول دی چې صحیح مسلم دا نقل کړی دی. یو بل مسلمان ورور پوښتنه کوي، وایي د روژې په حالت کې انجکشن لګول، دا پیچکاري یادوي، موږ تاسو پیچکاري ورته وایو، وایي دا لګول څه حکم دی؟ محترم وروره، غذایي انجکشن یا غذایي پیچکاري دا روژه ماتوي. هر هغه پیچکاري چې هغه انرژي انسان تور کوي نو معلومه خبر ده چې دا روژه ماتوي. خو غیر غذایي پیچکاري کې اختلاف شته، احتیاط پکار چې ډېر ضرورت نه یې لګوي، کنې په دې باندې روژه نه ماتېږي. فقهي معاصر مسائل همداسې وایي چې په دې باندې روژه نه ماتېږي، په دې شرط چې انرژي پکې کې موجوده نه وي. او یو چا سوال کړی دی، آیا ښځه بې له محرمه سفر کولی شي؟ محترم ورور، د اوږده سفر دپاره محرم شرط دی. صحیح بخاري او فقه حنفي دواړه وایي. صحیح بخاري کې حدیث دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ښځه بې له محرمه څخه باید سفر ونه کړي په اوږده سفر باندې چې شپې پکې کې راځي. او زموږ فقه حنفي همداسې وایي. او یو بل ور سوال کړی دی، وایي که څوک قسم وخوري او ماتې کړي څه حکم دی؟ محترم ورور، کفاره به ورکوي، لکه لسو مسکینانو ته خوراک ورکول. سوره مایده کې الله تعالی جل جلاله هم همداسې وایي که چیرې تاسې یمین قسم واخیستی نو پر تاسو او بیا حنیس ولاست. د مثال په توګه یو څوک قسم وکړي چې زه نور د پلانکۍ خوراک نه کوم، دا قسم یې واخیستی، یا داسې قسم وکړي چې زه نور د پلانکي کره نه ځم او خاله ته ولاړ سي یا هغه خوراک وکړي، یا زه نور د پلانکي سره خبرې نه کوم او دی بیا د هغه سره خبرې وکړي، نو دغه دې ته حنیس وایي. یعنې زموږ په پښتو اصطلاح کې موږ وایو پر ده باندې قسم واوښتی. نو دغه شخص به چیش کوي، یا به 3 روژې پرله پسې نیسي، که چیرې 3 روژې نه سوی نیولی بیا به 10 مسکینانو ته چیش ورکوي، 10 مسکینانو ته به خوراک ورکوي. نو الله تعالی جل جلاله به انشاءالله وبخشي. او یو بل مسلمان ورو پوښتنه کړې ده، وایي د سلام ویلو یا د سلام اچولو حکم څه دی؟ محترم وروره، سلام ویل دا سنت طریقه ده او جواب ورکول یې واجب دي. که چیرې تاسو ته یو چا سلام ووایه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، دا یې درته ویل، دا خو د سنت پر ځای کوي، نو ته به چیش کې پر تا باندې واجب ده چې ته به جواب ورکوې چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي په تاسو کې بهترین شخص هغه دی چې د وړاندېوالي او د مخوالي وکړي د سلام اچولو، د سلام ویلو. یعنې که چیرې ته دا سپیکر مو کړو چې دی نو ولې سلام نه راته وایي، نو زه یې ولې ورته وایم، یا وایي په تاسو کې بهتره هغه دی چې دی سلام بل چا ته ووایي، نو تاسې د مخوالي کوئ. بس د هغه کم څوک چې را روان وي ته مو روان یې، حتی ته ناست یې هغه را روان دي، که څوم حق د روان دي پر ناست باندې، خو ته د مخ سلام ورته وایي. الله تعالی جل جلاله به تا په هغو اشخاصو کې داخل کړي چې پر هغو باندې الله تعالی جل جلاله رحمت کړی دی. دغه خبره هم د سلام حکم ده، دا رد المحتار را نقل کړې ده. نو الله تعالی جل جلاله تاسو ته توفیق درکړي چې دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. الله تعالی جل جلاله دې تاسو هم په دې ثواب کې را سره شریک کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.